ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي اړوند د ارواپوهنې او پیداګوژۍ څانګې 30 تنو برحاله محصلینو ته په بېلابېلو برخو کې څېړنیز موضوعات ورکړل شوي وو، څو په ټولنه کې شته ستونزې د علمي څېړنې پر مټ درک او د حل لارې چارې یې په ګوته کړي. دغه څېړنیز موضوعات بشپړ شوي او د یوې غونډې په ترڅ کې د ادارې لخوا ارزول کېږي. د همدې څانګې محصلین د خپلې رهبرۍ دغه ګام ستایي او زیاتوي چې د دې څېړنې ترسره کولو یې ډېر اضافي معلومات ترلاسه کړل. نوم مې بریالی دی، رحیمي تخلص کوم. زما موضوع چې ما پرې صحوي څېړنه کړې کاري سټرس یا په انګلیسي کې ورته ورک سټرس وایو یا وظیفوي سټرس هم ورته ویلی شو. دا زما موضوع ده د افغان میډیکل کمپلیکس روغتون په ډاکټرانو کې د کاري سټرس د کچې څېړنه. دغه د محصلینو لپاره تر ډېر زیات ګټور دي، ډېر مهم او ډېر اړین دي، نه یوازې د محصلینو لپاره بلکې زموږ د ټولنې لپاره او زموږ د ټولنې د ټولو وګړو لپاره. نوم مې عبدالحق قیار. دا چې عملي څېړنو ټولګې دي او عملي څېړنې دلته شوي دي، په کل کې د امیر صاحب لخوا ماته یو څېړنه راکول شوله او دغه څېړنه ژور خفګان یا په انګلیش کې ورته ډپریشن، په فارسي کې ورته افسردګي ویل کېږي. ژور خفګان هغه حالت دی چې فرد د غمګینۍ حالت سره مخ شي یا د 2 هفتو نه زیات د غمګینۍ او خواشینۍ حالت سره مخ شي، ژور خفګان بلل کېږي. د ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس پوهنمل محمد اسحاق شهید سوی وایي دا 63 تنه محصلین دي چې په 3 برخو کې یې څېړنې ترسره کړي دي. ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي د روانشناسي او پیداګوژي په څانګه کې 63 تنو محصلینو علمي تحقیقات کړي دي چې دغه علمي تحقیقات په 3 برخو کې دي چې د ښوونیز مدیریت په برخه کې ده، د روانشناسي په برخه ده، رواني ستونزو په برخه کې ده، همدارنګه د پیداګوژیکي ستونزو په برخه کې څېړنې کړي، تحقیقات کړي دي او په ټول سیمستر کې دوی لګیا وو، عملاً کار یې کوو. د ارواپوهنې او پیداګوژۍ څانګې امیر احسان الله بیان د دې څېړنو د ارزښت په اړه وایي چې کولی شو له دې لارې په ټولنه کې د شته رواني ستونزو لپاره حل لاره پیدا کړو. په ټوله کې ریسرچ د نن سبا ورځ انساني علومو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ریسرچ په هره برخه کې مهمه ده، خو انساني ټولنې پرمختګ لپاره یوازینی څیز چې هغه سوله ییزه برخه ده او واقعا د دغه موندنې پر اساس موږ کولی شو ټولنه بدلون، پرمختګ او ودې لوري ته وهڅوو، هغه څېړنه ده. د علمي چارو ماهرین په دې باور دي که د هر پوهنځي برحاله زده کړیالانو ته د خپل مسلک سره سم څېړنیز موضوعات ورکړل شي، د علمي کچې د لوړېدا ترڅنګ به ټولنیزې ستونزې درک او په راتلونکي کې به ورته د حل لارې چارې ولټول شي.